نو نن به زه ستاسو سره هم د دقه په باره کې خبرې کوم چې تاسو په میپ کې خپل کور خپل د کاروبار ځای څنګه شئ ایډ کولی. السلام علیکم، زه یم ستاسو ملګری برهان الدین او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل رباني ټیکنیکل. په نننۍ ویډیو کې به زه ستاسو سره خبرې کوم د میپ په باره کې، کوم چې ورلډ میپ دی، د دنیا میپ دی. په هغه کې تاسو خپله نقشه، خپل کور، خپل دکان، خپل د بزنس دی هغه څنګه شئ شاملولی، هغه پکې څنګه شئ ایډ کولی. که تاسو نن سبا خیال وکړئ که ستاسو نږدې څومره هم کاروباري ځایونه څوک دکانداران څوک یو شی بل شی هغه تاسو میپ کله راواړوئ نو هغه تاسو ته شو کېږي چې دا د فلاني دې ځای کې کور دی، دې ځای کې دا کاروبار دی وغیره. داسې قسم که تاسو هم غواړئ چې زه خپل کور خپل د کاروبار ځای په میپ کې ایډ کړم نو او دا دې سوچ کې وئ چې دا به زه څنګه ایډ کړم، نو نن به زه ستاسو سره هم د دقه په باره کې خبرې کوم چې تاسو په میپ کې خپل کور خپل د کاروبار ځای څنګه شئ ایډ کولی. نو ویډیو ډیره نه اوږده کوم او زه د ویډیو طرف تاسو لیټس گو سٹارټ د ویډیو. اول چې تاسو بلاړ شئ په خپل موبایل کې پلی سټور نه تاسو شي ډاونلوډ کولی میپ، او خو خیالو کې نو په ډیرو موبایلو کې نه بلکې په ډیرو نه په هر یو موبایل کې دا میپ موجود وي. صحیح شو، که ستاسو په میپ موجود نه وي نو تاسو به لاړ شئ، لینک یې ما په ډسکرپشن کې درکړی دی، هغه نه شئ ډاونلوډ کولی. نو تاسو به کلیک کوئ په دې میپ باندې. چې په میپ باندې تاسو کله کلیک کوئ دلته به راشئ، تاسو ته لیکلي کنټریبیوشن، چې په دې کنټریبیوشن باندې به کلیک کوئ. چې په کنټریبیوشن کلیک تاسو وکړئ دلته به راشئ ایډ پلیس، په ایډ پلیس باندې به کلیک کوئ. ایډ پلیس باندې کله تاسو کلیک کوئ دلته ستاسو نه غواړي په فسټ کې دا سیټینګ دی، دې ته لږ صحیح غوږ کړئ، په دې باندې ځان پوه کړئ. په دې کې به تاسو خپل نوم ولیکئ. که ستاسو دکان دکان نوم پکې شئ لیکلی، که ستاسو بارګین مارګین هغه نوم پکې شئ لیکلی، ستاسو کمپني هغه نوم پکې شئ لیکلی، ستاسو د کاروبار ځای هغه نوم پکې شئ لیکلی، ستاسو کور هغه نوم پکې شئ لیکلی. دلته زما کور دی، دلته زه لیکم خپل نوم صرف لیکم برهان الدین رباني. صحیح شو، دا ما په دې ځای کې ولیکو. دلته بیا ستاسو نه غواړي کیټګري، په کیټګري کې چې ستاسو کوم ځای مثلا کور رسټورنټ هوټل یا سکول یا دکان چې هر شي هغه به تاسو په دې کې هغه کیټګري ورکوئ. فار ایگزامپل زه ورکوم هوم په دې کې فار ایگزامپل زه ستاسو ته طریقه ښیم نو دې کې زه ستاسو دپاره سلیکټ کوم هوم اډیو سټور، دا ما سلیکټ کوم. چې دا ما سلیکټ کړو دا سیټینګ چې دی دا ډېر زیات ضروري سیټینګ دی. تاسو چې کله خپل ځای ایډ کوئ نو تاسو به کلیک وکړئ په دې باندې. دلته په دې چې تاسو کله کلیک کوئ تاسو ته به اټومیټک ستاسو ځای چې دی هغه به دلته راشي اټومیټک. صحیح شو، چې دغه ایډ شي دلته به تاسو بیا دا سیټینګ دی، د دې نه تاسو نور سیټینګ شئ کولی. چې په دې باندې تاسو کلیک کوئ دلته ستاسو نه هاورز دي، مثلا تاسو په کوم وخت کې غواړئ چې زما دا لوکیشن دې شو کېږي او په کوم وخت کې نه شو کېږي، دغه سیټینګ شئ کولی. دلته په دویم نمبر کې موبایل نمبر دی، په دې کې تاسو موبایل نمبر شئ ورکولی. په 3 نمبر کې ویب سایټ دی، په 4 نمبر کې دغه هم د دې ورځو حساب میساب دی چې په کومه ورځ تاسو غواړئ چې زما میپ باندې د زما لوکیشن شو کېږي، په کومه ورځ دې نه شو کېږي، دغه ځان له سیټینګ. موږ اوس راځو دلته په دې ایرپورټ، په دې کې به موږ اوس کلیک کوو. موږ به د خپلې ګیلرۍ نه چې کوم یو تصویر تاسو سلیکټ کول غواړئ هغه تصویر به راولئ. فار ایگزامپل زه دا یو تصویر راغلی، دا ما راواخیستو، دلته یې ما له بل اپشن راکړو، یو تصویر ما راواخیستو، اوس یې ما له بل اپشن راکړو. خو تاسو غواړئ بل تصویر هم په دې باندې شئ سلیکټ کولی، داسې نور قسم تصویران هم شئ کولی. صحیح شو، دا سلیکټ شو. دلته به اوس تاسو دا ووایئ چې او زما دا سیټینګ برابر دی، ما هر څه صحیح دي، په دې باندې به کلیک وکړئ. چې په دې باندې تاسو کله کلیک وکړئ دلته به تاسو له یو اپشن درکوي، دا وایي چې پلیس می الریډي ایکسټ یو فاوند پلیس، دا ځای چې دی که نه دا پکې ما الریډي دغه ایډ کلی دی، په دې کې که نه دا کور چې دی ما الریډي ایډ کلی دی. خو که تاسو غواړئ چې اینی وی چې هر څه وي نو زه به یې ایډ کوم نو په دې باندې
سبمیټ باندې به کلیک کوم. ستاسو د طریقې لپاره نو تاسو چې کله میپ کې خپل ځای شو کوئ او خپل ځای په میپ کې اډ کوئ او تاسو پکې نیشو اډ کړئ نو تاسو ته به دا سبمیټ دا آپشن به تاسو ته باندې دا آپشن نه راځي او تاسو په دې طریقه باندې بالکل په ایزي طریقه باندې په میپ کې خپل لوکیشن چې خپل کور چې هغه ډیر په ایزي طریقه باندې شی اډ کوئ. دا وګوره زما کور چې هغه ما مخکې نه اډ کړي خو دا طریقه ما تاسو ته درخواسته امید ساتم چې ستاسو به خوښه شي او خپل ځای چې هغه به ډېر په ایزي طریقه باندې اډ کوئ په میپ کې. دا زموږ نننۍ ویډیو امید ساتم چې ستاسو به خوښه شي او ډېر په ایزي طریقه ډېر په اسانه طریقه به تاسو خپل علاقه خپل کور خپل دکان وغیره داسې کوم ځای تاسو غواړئ هغه به ډېر په ایزي طریقه باندې په میپ کې تاسو شی اډ کولی. ویډیو ستاسو خوښه شوي او په میپ کې شوي ته مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او لایک کمنټ لازمي وکړئ. Thank you.